سلام ستړي مشه جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په تیرو خپرونو کې موږ د جرمني حساب کول له 0 نه تر 10 پورې زده کړي وو. په نن خپرونو کې له 21 نه تر 100 پورې دغه حساب زده کوو. له یاده مه باسئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له ګټورو خپرونو لکه اړین ګرامرونه، اړین لفظونه او جملې او اصطلاحات او داسې نورو نه په وخت سره ګټه پورته کړئ شئ. ډېرې خبرې نه اوږدو، راځئ چې خپل درس ته ورځو. Zahlen شمیرو ته هم وایي، حساب کولو ته هم وایي. زه هره شمیره وایم، تاسې راپسې تکراروئ. په جرمني ژبه کې هم لکه د پښتو په څیر باندې لومړی د احاد شمیره ویل کیږي. لکه موږ پښتو کې وایو یو بیا ویشت، په جرمني کې هم همداسې کیږي. 21 د 1 اس نه ویل کیږي په دې کې. 21 22 دغه 22 درې کلمې دي، درې واړه یو ځای لیکل کیږي بدون فاصلې نه. 23 24 25 26 27 30 په 20 کې دغه څیح په څټ باندې لیکل کېده، په 30 کې په اس څټ باندې لیکل کېږي او تلفظ کې هم فرق شته. 20 30 31 له 31 نه تر 39 پورې، لکه د 21 نه تر 29 پورې هماسې ویل کېږي. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 او 40. دلته د څیح کلمه برته په څټ باندې ولیکل شوله، یوازې په 30 کې تر 39 پورې په اس څټ باندې لیکل کېږي، په نورو کې په څټ باندې ده. 40 وروسته له دې نه له 40 تر 49 پورې تاسې خپله هم ویلی شئ. موږ لس شمیرې وایو. بله شمیره ده 50 60 په 60 کې دغه اس نه ویل کېږي او نه لیکل کېږي، دا یوه استثنا ده. 70 په 70 کې هم ان نه ویل کېږي او نه لیکل کېږي. 70 80 90 او بالاخره 100 یا 100. ډېر ښه، په دې هیله چې تاسې دغه حساب زده کړی وي. اوس راځئ چې یو څه تمرین کار کوو. زه یوه شمیره لیکم، تاسو ته 4-5 ثانیې وخت در کومه، تاسې فکر وکړئ چې دا شمیره ویلی شئ که نه. لومړی شمیره ده 36 بله شمیره 45 45
57, 57, 66, 66, 87, 87, 96, 96. ډېر ښه راځئ چې دغه شمېرې چې موږ مخکې زده کړي دي یو ځل بیا تیزې تکرار کړو. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. په جرمني ژبه کې تر سلو پورې حساب کول په همدې ډول دي. په دې هیله چې له دغه ویډیو نه تاسې زده کړي وي چې څنګه حساب وکړئ، څنګه خپله ټلیفون شمېره خلکو ته ووایئ، څنګه خپل عمر ووایئ، همدارنګه په دوکان، سوپرمارکیټ او په نورو ځایونو کې شمېرې، قیمتونه او دا په جرمني ژبه کې څنګه ووایئ او څنګه پرې پوه سئ. تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم.